سلامونه وخت بخیر زموږ د محل خبرې ټولګې ته ښه راغلاست. پلرنۍ د تلې اتمه چې د سپټمبر له 10 سره برابر د افسر کې هم پام وکړئ څو مهمه خبرونه سره په هیواد کې د نړیوال ټولنې د مرستو پر دوام د خوړو نړیوالې برنامې ټینګار د بنسټ چې په دې هیواد کې 21 میلیونه کسانو ته مرستې لپاره $1 میلیارډ ته اړتیا لري. د پوځ ځواکونو د شمېر ډېرېدو لپاره د ملي دفاع وزارت هڅې د وزارت وایي چې اوسمهال د شمېر 50,000 تنو ته رسیږي چې له دې منځه بیا 10,000 تنو یې هم مسلکي زده کړې ترلاسه کړي دي. په هیواد کې د ماشومانو د ګوزڼ مثبتو پیښو له ډېرېدو اندېښنې د روغتیا وزارت د ګوزڼ ضد واکسین د کمپاینونو د ډېرېدو لپاره له هڅو خبر ورکوي. بشپړ خبرونه د خوړو نړیواله برنامه له نړیوالې ټولنې غواړي تر څو د افغانستان خلک هیر نه کړي. په افغانستان کې د دې برنامې چارواکي ټینګار کوي چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې په دې هیواد کې 21 میلیونه کسانو ته مرستې لپاره $1 میلیارډ ته اړتیا ده. د دوی په وینا دې بنسټ اوسمهال په افغانستان کې یوازې کولی شي 3 میلیونه کسانو ته مرستې ورسوي. په افغانستان کې د بشري مرستو د وړاندې کېدو لپاره د بودیجې له کموالي یو ځل بیا د خوړو نړیوالې برنامې اندېښنه. په افغانستان کې د خوړو نړیوالې برنامې ویان وایي چې نړیواله ټولنه په داسې شرایطو کې نه باید د افغانستان خلک هیر کړي او د ژمي موسم نږدې کېدو ته په کتو د دې هېواد د وګړو یوه برخه خوراکي مرستو ته اړتیا لري. وحید الله اماني ټینګار کوي چې د خوړو نړیواله برنامه په راتلونکو شپږو میاشتو کې 21 میلیون تنو ته د مرستې او د دې هېواد په لرې پرتو سیمو کې د خوراکي توکو د زیرمه کولو لپاره $1 میلیارد ته اړتیا لري. برای از اینکه ما بتانیم برای 6 ماه آینده برای 21 میلیون نفر در سراسر افغانستان کمک‌های مواد غذایی برسانیم، ما با $1 میلیارد آمریکایی نیاز داریم و این شامل ذخیره کردن مواد غذایی در مناطق دوردست و مناطق کوهستانی که با اولین برفباری راه‌های مواصلاتیشان مسدود می‌شود شامل میشن. خواستیم از جامعه جهانی است که اینا به کمک‌های خود به افغانستان ادامه بدن. مردم افغانستان، دختران، زنان، پسران و مردان افغانستان اونایی که نیازمند هستن اونا رو فراموش نکنن. اونا با یک زمستان پیش رو زمستان مواجه هستن که هیچ نوع آمادگی برشان ندارن. ښاغلی اماني ټینګار کوي چې د بودیجې د کموالي له کبله 10 میلیون تنه د دې بنسټ له مرستو بې برخې پاتې دي او دمګړی یوازې 3 میلیون تنو ته د مرستې د وړاندې کولو وس لري. مارچ امسال مجبور شدیم که مقدار ریشن یا مقدار بسته غذایی که برای یک خانواده در نظر گرفته شده بود او را کم بکنیم و در ماه اپریل و می مجبور شدیم 8 میلیون نفر از لیست کمک‌هایی که پلان داشتیم برشان کمک برسانیم کم بکنیم و حالی که در ماه سپتامبر قرار داریم باز مجبور شدیم که 2 میلیون دیگر هم کم بکنیم. یعنی در مجموع 10 میلیون نفر امسال اینا دیگر نمیتونن که از کمک‌های مواد غذایی WFP اینا استفاده کنم. شمېر اقتصادي کارپوهان هم په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې د بشرپالو مرستو د لمن د پراختیا او دوام او همداشان په هېواد کې د بېوزلۍ او وزګارتیا د کچې د کمیدو لپاره د پراختیو برنامو څخه پر ملاتړ ټینګار کوي. در قدم نخست ما سازمان ملل تقاضا داریم که در قسمت کمک‌های بشردوستانه‌شان در افغانستان تجدید نظر بکنند و از کاهش بودجه کمکی جلوگیری کنند. جامعه بین‌المللی هم اخلاقاً وظیفه داره تا این ملت را که به این حال رسیده دستش بگیرن تا وقتی که به پای خود استاد میشه و اقتصادی ملی واقعی را میتونه پیریزی بکنه. دولت افغانستان هم باید در این زمینه تسهیل کننده باشه. له دې سره اسلامي امارت چارواکو تل د نړیوالې ټولنې د بشري مرستو پر دوام ټینګار کړی او په هېواد کې د پراختیايي بنسټیزو پروژو پر سر تمرکز غوښتنه یې کړې ده. د اسلامي امارت د دفاع وزارت د پوځ ځواکونو د شمېر د ډېرېدو لپاره له هڅو خبر ورکوي. د دې وزارت چارواکي ټینګار کوي چې اوسمهال د پوځ ځواکونو شمېر شاوخوا 50,000 تنو ته رسیږي او هڅه کېږي تر څو دا شمېر 200,000 تنو ته لوړ شي. د دوی په وینا تر دمګړۍ شاوخوا 10,000 ځواکونو مسلکي زده کړې هم ترلاسه کړې دي. د پوځ ځواکونو د لیکو د لا پیاوړتیا په موخه د اسلامي امارت د دفاع وزارت هڅې
د دې وزارت چارواکي له ارزو ټلویزیون سره په مرکه کې وایي چې دمګړۍ د پوځ ځواکونو شمېر 150,000 تنو ته رسیږي چې هڅه کیږي چې تر څو دا شمېر 2,000 تنو ته لوړ شي. از 1,00,000 تا 1,50,000 تا بالاتر از او امی آمار ما تکمیل کردگی هستیم. امکان داره بعد از این بیشتر بکنیم در سال آینده، شاید آمار بالا ببریم. طبعا نیاز میشه آنهایی که مسلکی باشن، متهم به خیانت نباشن، متهم به ظلم و فساد نباشن، میتونه وطن خودشان است، اردوی خودشان است، جذب شوه. د دې وزارت د چارواکو په وینا د پخوانی حکومت کارکونکي هم د دې وزارت په بیلابیلو برخو کې کار کوي او د اړتیا په صورت کې نور مسلکی کسان به هم د پوځ په لیکو کې جذب شي. یو شمېر پوځي کارپوهان هم په هیواد کې د یوه مجهز له تجربو څخه ډک او مسلکی پوځ مهم بولي. بکوشن که یک اردوی مسلکی فنی به اشتراک همه جوانای افغانستان از هر قوم و ملیت و مذهب تاسیس بدن. یک اردوی فنی و مسلکی باید داشته باشند که در آینده افغانستان با اونا افتخار کنه و به درد افغانستان بخوره. ستون فقرات اردو را تعلیم و تربیه و تطبیق تقسیم اوقات 24 ساعته و ضمن آن جمع نظام و اصولنامه ها در بر میگیره که در تمام قطعات باید تعلیم و تربیه یکسان صورت بگیرد. د دفاع وزارت ویان ټینګار کوي چې د پوځ ځواکونه په 150 برخو کې په پوځي زده کړو بوخت دي او تر اوسه شاوخوا 10,000 تنه له بیلابیلو روزنیزو پړاوونو څخه هم فارغ شوي دي. ما در چوکات وزارت دفاع ملی در چوکات تعلیمات پرسنل اونجا قماندانی داریم، قماندانی تعلیمات مشترک محاربوی میگه. اونجا 157 کورس می باشه که بخش‌های مختلف نظامی را شامل میشه. او روند ادامه داره، میالم ادامه داره که بخش‌های مختلف میان 12 هفته‌ای 8 هفته‌ای یا کوتاه مدت را سفری میکنن برمیگردن و همچنان پانتون دفاع فعال می باشه و همچنان مکتب حربی شوانزه فعال می باشه. این مراکز تعلیمی هم فعال می باشه الحمدلله. له دې سره د اسلامي امارت د دفاع وزارت چارواکي ټینګار کوي چې په هیواد کې د یوه منظم او پیاوړي پوځ ځواکونو جوړېدو ته ژمن دي. د امروغتیا وزارت د ګوزڼ ناروغۍ د مثبتو پیښو له ډېرېدو سره هممهاله د پولیو واکسین پلي کېدو لپاره د لا ډېرو کمپاینونو له پلار اچولو خبر ورکوي. د دې وزارت چارواکي که څه هم د ګوزڼ د مثبتو پیښو یو لامل کډوالي بولي، خو ټینګار کوي چې په پام کې ده تر څو له پاکستان سره په پوله کې د پولیو په څېر ساري ناروغیو مخنیوي لپاره یو روغتیایي مرکز هم جوړ شي. یو شمېر هیوادوال هم له عامې روغتیا وزارت څخه غواړي تر څو د دې ویروس د واکسین پلي کېدو برنامې او همداشان په دې برخه کې عامه پوهاوی ډېر کړي. په هیواد کې د ګوزڼ د مثبتو پیښو د شمېر له ډېرېدو د اندېښنو سره مهاله د عامې روغتیا وزارت د هغه د پیښو د ډېرېدو یو لامل پاکستان هیواد ته د هیوادوالو تګ راتګ بولي. د دې وزارت چارواکي وایي چې هڅه کیږي تر څو په راتلونکو ورځو کې په تورخم مرکز کې د ساري ناروغیو د کنټرول لپاره یو روغتیایي مرکز جوړ شي تر څو له دې لارې د پولیو واکسین هم ماشومانو ته پلی شي. د دې لپاره چې لا ښه مخنیوی وشي، موږ اوس په تورخم کې د ساري ناروغیو د کنټرول لپاره یو نوی مرکز بنیاد ډبره کېښوده چې انشاءالله په نږدې کې به هغه فعال شي او د هغې سره به موږ وکولی شو چې هغه کومې ساري ناروغۍ چې نورو هیوادونو څخه افغانستان ته راځي د هغې څخه به ښه مخنیوی وشي. له بلې خوا یو شمېر هیوادوال یو ځل بیا د ګوزڼ واکسین د پلي کېدو د کمپاین او د لا ډېرو عامه پوهاویو برنامو په لاره اچولو ټینګار کوي. تیم تبلیغاتی خاص به صحاب و خانه مردم برود در اطراف تبلیغات بکنه برای روحانیون، برای مردمای عام بفهمانند که پولیو مرض وحشی است، ویروسی وحشی است، فوق العاده فلج میکنه. اطفال شما را باید با تطبیق 2 قطره واکسن پولیو حتما موافقه بکنند. واکسن پولیو در ولایت ها تمام ولایت ها باید زیاد شود و فکر از این وزارت صحت عامه مسئولین تمام مسئولین باید فکرشون به این مردم باشه، به خاطر که همین مرض پولیو که است تنها در پاکستان افغانستان مرض زیاد شده است. د عامې روغتیا وزارت ویان وایي چې په روان مریض کال کې 15 ځله د ګوزڼ واکسین د پلي کېدو کمپاین په لاره اچول شوی او دا برنامه به لا پراخه شي. دا اوس چې کوم کمپاین ملي کمپاین ترسره شو دا 5م کمپاین و. د دې ترڅنګ چې د دې ښه تفکیک وشي 2 فرعي کمپاینونه ترسره شوي او 3 ملي کمپاینونه ترسره شوي او انشاءالله پر روان وخت کې موږ بیا د بل کمپاین اراده لرو. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ په تیر زیږدیز کال کې یوازې د ماشومانو 2 د ګوزڼ مثبت پیښې په ثبت رسیدلي، خو په روان کال کې د ګوزڼ 6 مثبت پیښې راپور شوي دي.
د بلخ امیر روغتیا ریاست د بلخ په حوزوي روغتون کې د 400 روغتیایي کارکوونکو له ګمرنې خبر ورکوي. د دې ادارې پازوال همداشان په دې روغتون کې د روغتیایي خدماتونو د کیفیت له لوړېدو هم خبر ورکوي او وایي چې د دې ولایت په ولسوالیو کې هم 45 نوي روغتیایي مرکزونه جوړ شوي دي. له بله خوا په دې ولسوالیو کې د 80 میلیونه افغانیو په ارزښت د روغتیایي تجهیزاتو او درملو د ساتنې یو مرکز هم پرانیستل شو. په مزار شریف کې د روغتیایي تجهیزاتو او د درملو د ساتنې د یوه مرکز پرانیسته. د بلخ د عامې روغتیا ریاست د چارواکو په وینا دا زیرمه چې د شاوخوا 80 میلیونه افغانۍ په ارزښت جوړه شوې تماده د زون په کچه د روغتونونو اړتیاوې پوره کړي. بزرگترین استاک را در سطح زون شمال امروز ما عملا افتتاح کردیم و همچنان دفاتر اداری صحت‌عامه ولایت بلخ را که بعد از این تمام وسایل طبی و یا گودام ما به خاطر آلات استقرار میتونیم از او استفاده بکنیم و این یک دستاورد بزرگ به خاطر مسئول و حفظ نگهداشت وسایل طبی و همچنان تمام تجهیزات طبی ولایت بلخ و دیگر ولایت همجوار است. له بلې خوا د بلخ د عامې روغتیا ریاست چارواکي د دې ریاست د یوه کلن فعالیتونو د راپور ورکونې په برنامه کې 850 بسترونو ته د بلخ د حوزوي روغتون وړتیا د 400 روغتیایي کارکوونکو ګمارنه د ناروغیو د تشخیص د بیلابیلو ماشینونو فعالېدل د 4.5 روږدو درملنه د شاوخوا 200 ټنو بې کیفیته خوراکي توکو او درملو سوځېدل د بلخ امبولانس فعالېدل د درملنې د چوپړتیاو د وړاندې کولو د 45 مرکزونو جوړېدل او په ولسوالیو کې د 50 بستر روغتونو جوړېدل د دې ادارې لاسته راوړنو څخه یادوي. استخدام 400 پرسنل صحی مشکلات که ما در بخش کمبود پرسنل صحی داشتیم مرفوع می‌گردد. یعنی از نگاه معیارات و یا مشاخصهای سازمان صحی جهان که مثلا در هر بستر 1.5 مثلا نمو معیار است ما میتونیم که با استخدام اینا تمام مشکلات ما حل میشه و ما توانستیم بخش‌هایی را که ما در شفاخانه حوزوی نداشتیم از قبیل مثلا وارد جراحی اوعیه یا مثلا جراحی اعصاب، جراحی صدر و اینا را ما همیشه گنجانیدیم. بعد از این هیچ مریض ما به خاطر تداوی به خارج از ولایت بلخ نمیرود. در مردم در ملت خدمات بکنیم. یک قسم خصوصا بلخصوص دکتر صاحبی که در علوم صحی زحمت کشیدن در طول چند سال زحمت کشیدن یک کسب کردن به خود همین صحت علومی را دکتر به هر بخش در هر بخشی که انسان به خود علم را کسب کردن این بسیار کلان نعمت است و آن شرطی که همین نعمت را پورا کس در جای خود استعمال بکنه. یو شمیر هیوادوال هم د معیاري او لارښوونو روغتیایي چوپړتیاو د وړاندې کېدو لپاره په لا ډېرو هڅو ټینګار کوي. 80% راضی هستیم. مریض ما شکر تکلیفش هم خوب است. اینجا دکتر صاحبا درست خوب مراقبت میکنن، خانه‌ش باید خیر ببینن. خوب است، ما راضی هستیم از دکترها، از شفاخانه، از کارمنداش کلش. اگر همو ماشین آلات، همو معاینه ها که ضرورت است برای تشخیص امراض مریضداران اگر فراهم شود بسیار خوبتر میشه. دیگه ما رضایت داریم بسیار با دکترها، پرسنل. چارواکي همداشان د روږدو د درملنې د 50 بستر حوزوي روغتون د سترګو د ځانګړي روغتون د بلخ د حوزوي روغتون د بیړنۍ څانګې پراختیا او د بلخ په هوایي ډګر کې د روغتیایي مرکز جوړېدل د ریاست د راتلونکو برنامو څخه یادوي. او په کندهار ولایت کې 500 کورنیو ته د شاتو د مچیو د فارم وسایلو مرسته وشوه. د دې ولایت د کرنې ریاست پازوال وایي چې له هرې کورنۍ سره د 15,000 افغانیو په ارزښت د شاتو مچۍ او همداشان د شاتو تولید وسایل مرسته شوې ده. په همدې حال کې هغه کورنۍ چې ورته د شاتو د مچیو د ساتنې زمینه برابر شوی خوښ دي او وایي چې له دې کار سره کولی شي د خپلې کورنۍ لګښت پوره کړي. په کندهار ولایت کې د 500 کورنیو لپاره د کاري زمینو برابرېدل. د دې ولایت د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي چې له یو مرسته کوونکي بنسټ سره په همکارۍ د دې ولایت په دامان ولسوالۍ کې هرې کورنۍ ته د 15,000 افغانیو په ارزښت د شاتو مچۍ او د شاتو د تولید وسایلو مرسته شوې ده. د دوی په وینا د کورنۍ د شاتو د مچیو د ساتنې په برخه کې روزنه لیدلې او دا چاره د دوی د اقتصاد د پیاوړتیا په موخه تر لاس لاندې نیول شوې ده. دغه هم لکه د چرګانو ساتنه په کورونو کې روزل کیږي، ساتل کیږي، دونه مرض نه کوي، کولی شي چې ښځې یا کوچنیان هلته په کورو کې سره وروزي او ښه اقتصادي دغه لري. اوس ښه بازار لري. اوس موږ دغه کوو چې د مؤسسات زیاتره تشویق وشي د مالدارۍ په بخش کې
کومکونه وکړي. زیاتره زموږ مالداران د هغه دپاره موږ ښه باغونه ګلان هر څه لرو چې دا د دوی څخه ښه شات واخلو. په همدې حال کې هغه کورنۍ چې ورته د شاتو د مچیو د ساتنې زمینه برابره شوې خوښ دي او وایي چې له دې کار سره کولی شي د خپلې کورنۍ لګښت پوره کړي. زموږ د اقتصاد په جوړونه کې به تقریبا 80% خو زموږ سره مرسته کوي. زموږ د دغه دپاره د اقتصاد لپاره دا ډېره ګټوره ده چې ځکه خوار یو روزګار نشته، دې خلکو دا کاروبار برابر کړی دی، دغه مچۍ موږ ته برابر کړی دی. انشاءالله چې موږ کوشش وکړو یو شی به لاسته ځینې راشي. دا خو ډېر ښه کار دی، ډېر ښه اقتصاد موږ ته برابروي او ډېره ښه خواري ده. د شمېرنو پر بنسټ اوس مهال په کندهار ولایت کې د شاتو د مچیو 19 فارمونه فعالیت لري چې د دې فارمونو تولید شوي شات د کندهار ترڅنګ د هیواد نورو ولایتونو ته هم صادریږي. زموږ د محل خبرې ټولګه همدومره له فونس خبرونه سبا د هوا حالت به مې هم همکار وړاندې کړي. ښې شپې کابل مرین د تودوخې لوړه درجه 25.11، مزار شریف المرین د تودوخې لوړه درجه 23.14، هرات المرین د تودوخې لوړه درجه 22.14، جلال آباد المرین د تودوخې لوړه درجه 34.10، بامیان المرین د تودوخې لوړه درجه 15.2، کندوز المرین د تودوخې لوړه درجه 23.15، کندهار المرین د تودوخې لوړه درجه 9.9، غزنی المرین د تودوخې لوړه درجه 24.6، میمنه المرین د تودوخې لوړه درجه 15.10، د بدخشان فیض آباد المرین د تودوخې لوړه درجه 24.15، اسلام آباد المرین د تودوخې لوړه درجه 33.18، نوی ډیلی المرین د تودوخې لوړه درجه 14.24، تاشکند نیمروز د تودوخې لوړه درجه 14.14، شنبه المرین د تودوخې لوړه درجه 28.11، تهران المرین د تودوخې لوړه درجه 28.19، دوبی المرین د تودوخې لوړه درجه 32.10، استانبول د اورښت اټکل د تودوخې لوړه درجه 24.18، مسکو د اورښت اټکل د تودوخې لوړه درجه 14.9، بجنګ بریز د تودوخې لوړه درجه 15.10، او همداشان اشقابات المرین د تودوخې لوړه درجه 23.12 اټکل شوی.